بعد كتاب الله الصحيح للإمام بخاري رحمة الله عليه جامع بخاري بدك إمام بخاري وباب وضع كي باب ما جاء في التناؤب في العلم فعلم كنوبت تاكل سنكار ده امام بخاري سوي افضل ومستحب ده انت چې د خپل عوامرونه وای ملایانو من خپل تجارتونه کو علم ته اوسګار نو چل یاد کوي عمر سوي وای من په علم کې نوبت وټاکه د یو صحابي سره عتبان ابن مالک ابن عجلان الخزرجي وای دې صحابي سره مخ وټاکه ما ورته ویل چې کله ته نبی علیه السلام خواته به ځې کله به زه ځمه کله به ته تا چې څه شی زده کول ابه ما ته راښایي چې ما څه شی زده کول ابه زه تا ته ښایم مبارک فرمایي یو ورځ کور کې ناست ومه دروازه مې په زوره زوره ټک ټک شوه ما ورته ویل من انته راته وایي عمره خبر نه نن خو یو لویه واقعه شوې ده او واقعه کومه واقعه وه دا ښځې راجمع شوې وې نبي علیه السلام ته یې ویل وایي موږ ستا بیبیان یو او د خلکو بیبیانو مزې وکړلې او موږ ستا په کور کې څه شی ونه لیدل محبوب ډېر غوسه یو ځل نه ښځو ته اختیار د طلاق ورکړه ورته ویل که ما خوښوئ نو ما نه د مال مطالبه مه کوئ او که چېرته تاسې مال دولت غواړئ تاسو ته اختیار د طلاق دی بیا ما نه طلاق یاستئ علما کرام فرمایي وایي هرې ښځې ته یې راوویل چونکې عایشه په محبوب ګرانه ډېره وه عایشې ته وایي یو خبره درته کوم لکه څنګه چې ابن هشام راخیستی دی مخکې له دې چې ته ماله جواب راکې ماله جواب مه راکوه اول د خپل مور او پلار سره مشوره وکړه مشوره کوم بغیر له مشورې نه زما ته قبول عایشه دومره ساده نه ده د الله رسوله که هر قسمه حالات وي موږ در سره یو عتبان ابن مالک ابن عجلان الخزرجي عمر صاحب ته وایي راشه محبوب غوسه شوی ښځو ته اختیار د طلاق عمر صاحب راغلی په دروازه کې ودرېدو وایي نبي علیه السلام سره څه ټوکې وکړلې چې مبارک خوشحاله شي مبارک دی ویل وایي دا زمونږ او ستاسو مهاجرې ښځې ډېرې ښې ښځې وې خو چونکې د دې انصارو ښځې مستې ښځې دي وایي زمونږ ښځې ځان سره ورانې کړلې مبارک سره یې ګپه کول حفصې ته ورځي حفصه ورته ژاړي اخو د عمر صاحب لور وه ورته وایي محبوب علیه السلام اختیار د طلاق را کړی بنابر هر تقدیر امام بخاري رحمت الله علیه دا قصه را نقلی او غرض پکې څه شی دی غرض پکې دا دی چې علم کې نوبت ټاکل دا مهمه ده علم کې به نوبت ټاکې که زمونږ خلک دې قانع کوي یو ټیم دې مدرسې ته وټکي ځکه باری تعالی فرمایي ویعلمون باری تعالی فرمایي چې داسې پیغمبر الهه راولېږه د ابراهیم علیه السلام د قول چې خلکو ته تعلیم د کتاب ښایي خلکو ته به تعلیم د کتاب ښایي امام بخاري په همدغه عنوان باب لګوي پکار دا ده موږ او تاسو هم په علم کې نوبت وټاکو د یو دویم خبرې وضاحت کول غواړم دا عصري تعلیم علم دی که نه دی مشایخ ناست دي زه څومره ډېر نه وایم بېدبي رانه شي خو دومره وایم په دې پسې مه ګرځئ چې عصري تعلیم مونږ ته د عصري تعلیم والا د عصري دا داسې نه بیانوي لکه څنګه چې فضیلت زمونږ دیني تعلیم دی دا خبره کوم زه د یو اله العالمین چې په علم باندې الله تعالی کوم مراتب مرتب کړي ډېرې لوړې دي د علم مقام دا ځان ته دی مصطلح علم خو البت کوم چې عصري تعلیم دی زه به په دې خبره وکړم چې دا مهم دی که نه دی اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام دفاع کول دا لازم او فرض ده او دفاع په وسایلو څه کېږي موږ او تاسې دا مشایخ چې موږ او تاسو ته په کتابونو کې وایي صغرا او کبرا او مبتدا او خبر او داسې ورته موږ او تاسو چې قواعد وایي علم النحو علم الصرف او علم المنطق نو د دې فرضیت به د کوم ځای نه ثابتی او د دې فضیلت به د کوم ځای نه ثابتی د منطقو په باره کې خو د کتابونو اقوال شته دی یو قول دا دی
المنطق بیت الکفر والحکمت دهلیزها. یو قول دا دی منطق فقط زندقه. یو قول دا دی جاز الاستنجاء باوراق المنطق. نهایت تفضیل من طالبانو ته دا بیانو چې منطق بهترین شی دی. من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم اصلا. او دویم خبره موږ ورته